محترم سپینګیرو معززینو زلمیانو تاسې ټول د دې کور مشترک خاوندان او ډاکټر صاحب مرحوم شهید امین هم د دې کور غړی و خو د ټولې هلې ځلې فقط په دوه شیانو کې خلاصه کېدې چې دې کور ته امن راشي دې کور ته سوله راشي او د دې کور موږ خپله مالکان شو دا غوښتنه چې د خپل کور دپاره یې کوله دا د ده دپاره د دونه مجازاتو وړ وګرځېده چې د دې وطن سرمایه چې د ټول ملک سرمایه ده یوازې د کورنۍ پورې اړه نه لري یوازې د یو سمت ولایت پورې اړه نه لري مرحوم ډاکټر صاحب امین یو دانشمند محقق بادرد افغان د ټول افغانستان پورې اړه درلوده او هېڅکله د ده نه ما داسې خبره وانه اورېده چې هغه کې یو شمه د تاویز یعنی یو افغانستان شمول شخصیت بېشکه چې د ده ځای نن تش دی زموږ په جامعه کې ولې محترمو ورونو دا همدغه ځای کې نه خلاصه کېږي دا کور که زموږ دی ټول همدغسې مسؤلیت لرو لکه شهید ډاکټر صاحب چې دا مسؤلیت احساس کو او د دې مسؤلیت د رفع کېدو دپاره یې هلې ځلې کولې ټول همدغسې مسؤلیت لرو که د ډېر صلاحیت خاوندان یو که د کم صلاحیت خاوندان یو په مقامونو کې یو که بیرون د مقامونو په داخل د افغانستان کې یو که بیرون د افغانستان نه یو مشترکه خبره دا ده چې ټول ورونه یو مشترکه خبره دا ده چې د ټولو کور یو دی چې افغانستان دی مشترکه خبره دا ده چې ټول افغانان یو هر څه سره شریک نو دا کور زموږ نه څه غواړي همدا غواړي چې مخکې آغا صاحب سید اسحاق وویله دعا به کوو بېشک مسجد زموږ ځای د عبادت و دعا دی د حسنه سنت به ساتو خو د دې په خوا کې دا ستر مسؤلیت باید هېر نه کړو اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون دې سره ټول مخامخ کېږي چې په خولو باندې به مور وال کېږي لاسونه به په ویدان راځي او پښې به په موږ شهادت ورکوي نو راځئ ورونه اول خو دغه مسؤلیت ځان سره هغه یو لیشت تیاره ځای ته ونیسو هر څونه چې موږ توان لرو هغه د دې داعیې د سره دپاره د لاسته راوړلو دپاره هېڅ سرپکې ونه کړو د افغانستان د ټول ولس دپاره سوله یو حیاتي ضرورت او د عامو منافعو په لومړي سر کې ده ځکه عامې منافع هغه دي چې د ټولو غوښتنه وي او د ټولو ضرورت او د ټولو ملکیت د افغانستان سرتاسري سوله د ټولو ضرورت دی ټولې غوښتونکي دي او د ټولو ملکیت
راځئ چې کلکه ملا وتړو د هیڅ چا په تمه کښېننو خپله د دې کور مالکان شو چې بیا ووایو اوس نو د دې کور اختیار زموږ په لاس کې دی اوس کوی شو موږ په دې خپل کور کې مالکانه تصمیم ونیسو لکه ځان سره فکر وکړه دغه اوس چې واقع اصلي په دې کور کې کوم یو ځان هغه مالک بولي چې اختیار لري او د هغه اختیار په اساس تاسې تصمیم نیوی شئ او عمل وکړئ نه نشته چې نشته راځئ کلکه ملا وتړو ډاکټر صاحب امین که په شهادت رسېدلی د ده د وینو تویېدلو سره زه یقین لرم چې په زراو نه په لکاو افغانان دې قربانۍ ته حاضر دا ناکامه تجربه ده دا وطن دا ولیده پې تېره شوه چې هغه د دې وطن نخبګان استادان عالمان او دانشمندان د خاورو لاندې کړه خو هېڅ کامیابي ترلاسه نه شو نتیجه یې ناکامي وه دین تباه شول خو وطن هم ورسره تباه شو دا ناکامه تجربه د نور څوک نه تکراروي دا بې فایدې ده و هېڅ فایده ورته نه لري او آخر به خپله هم په همدې تباهي کې تباه کېږي نو امید دی چې بیا د داسې غم شاهدان ونه اوسو او ټول د دې شاهدان اوسو چې اوس په یو اواز مونږه هم ملي یووالی په لاس راوړ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نور کې تفرقه نشته او د دې شاهدان اوسو چې مونږه په خپل لاس خپل کور ته دغسې امن راوړ چې په ټول افغانستان کې نه تنها سوله ده بلکې همسایه منطقه و جهان د افغانستان په بیا نوې پاڼه د تاریخ لکه چې په جهاد کې ثابته کړې دا ثابته کړي چې دوی وکولی شو دې خپل کور ته په اتفاق امن راوړي زه خبرې خپلې نه زیاتوم آخر کې بیا د ډاکټر صاحب او نورو شهداو دپاره ډاکټر صاحب ایاز نیازي مرحوم او همداسې نور ټولو دپاره جنت برین غواړم د خدای پاکه او خدای پاک دې دوی شهادت قبول کړي او د دوی د شهادت د برکته دې خدای تعالی دې کور ته نور نجات ورکړي آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته